په هرات ولایت کې د بوټانو د جوړولو د فابریکې فعالیت. په دې فابریکه کې هر ورځ تر 20,000 بوټان او څپلۍ تولید او په بازارونو کې پلورل کیږي. من اینجا که کاملا شهر خودمان آزادانه میگردیم، هر سری که بریم بعد محیط اینجا آرام‌تر نسبت به کارخانه‌ای که هست. امنیت کاری داریم، امنیت هست. د دې فابریکې مشر د اسلامي امارت لخوا د برابر شوي اسانتیاو او امنیت څخه د رضایت په څرګندولو د نورو پانګوالو هم غواړي چې په هیواد کې پانګونه وکړي. 34 ولایت افغانستان ما جنس میدیم. الحمدلله کار ما هم کلگی دمی 34 ولایت میشناسن، تایید کردن، یعنی میخره جنس ما را. زمینه برای صادرات مساعد شود. چرا؟ خیلی هم خوبه که ما میتونیم اگر زمینه صادرات اگر مساعد شود میتونیم که از انواع و اقسام کفش، از چپلک و بود و موزه و این چیزا را بسازیم و صادرات هم بکنیم. په دې فابریکه کې چې شاوخوا 370 کسان په شمول د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کسان د ګنډلو، تولید او بسته‌بندۍ په څانګو کې شپه او ورځ کار کوي. دوی د داسې فرصتونو په رامنځته کېدو خوښي څرګندوي. اینجا که هست بخش تزریق دمپایی دیگه، اینجا تزریق میشه، از اینجا بعد دوباره میه سر میز اینجا قیچی و بوری شنا میشه، بعد ما رو کنترل میشه، کنترل کشید بعد جیم زده میشه. جیم که زده شنا مثلا نفر هست داخل بوجی جابجا میکنه. الحمدلله خداییش خوشحال هستیم، چرا که چون کشور خود ما ماشاءالله داره در سطح خودکفایی میرسه. هرچند که تولید کننده جنس اولیه نیستیم، اما در نهایت کارهای ما حتی برابری میکنه با کیفیت کارهای خارجی. د یادولو وړ ده چې په هیواد کې په ځانګړې توګه په هرات کې په بیلابیلو تولیدي سکتورونو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او زرګونه کسان په کار بوخت دي.